په تورخم کې د افغان طالب ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ سخته جګړه رامنځته سوې چې په پایله کې پاکستاني پوځیانو ته تلفات اوښتي. دا چې د افغان طالبانو او پاکستاني ملیشو ترمنځ ولې جګړه رامنځته سوې، جګړې کې څومره تلفات اوښتي، آیا لار پرانیستې ده که تړلې؟ که غواړئ پوه سئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. دا تورخم دروازه د لږ وخت لپاره تړل سوې وه. تورخم کې نن د پاکستاني عسکرو او افغان سرتیرو ترمنځ لفظي شخړه رامنځته سوې وه چې په پایله کې پاکستاني لوري دروازه تړلې وه. دا تورخم لپاره د اسلامي امارت کمیسار ویلي نن د ورځې د 2:40 وروسته بیرته دغه لار د پاکستاني لوري سره تر خبرو وروسته پرانیستل سوه. سرچینه زیاتوي یا د لفظي شخړه د یو افغان ماشوم پر سر رامنځته سوې چې د پاکستاني عسکرو له لوري سخت ډبول سوی و. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په تورخم کرښه کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ شخړه کې یو پاکستاني سرتیری ټپي سوی دی. مسؤلینو ویلي چې د تورخم د کمیسار او پاکستاني لوري ترمنځ خبرې اترې وسوې چې په پایله کې اوس یا د دروازه د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې عادي حالت ته ګرځېدلې ده. په تورخم او سپین بولدک کې مخکې هم د پاکستاني او طالب لوري ترمنځ ورته ناندرۍ رامنځته سوي وې چې تر ډیره یې دلیل د پاکستاني عسکرو له لوري د افغان مسافرو پر وړاندې ناوړه چلند و. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.